बीवी की दुआ शौहर की तकदीर तक बदल देती है। जब बीवी दिल से हाथ उठाती है ना तो उसकी जुबान से निकलने वाली या अल्लाह मेरे शौहर को कामयाब कर। الله تعالی دې هر چاته د نادیه ګل غونی وفادار او غیرتي ښځه نصیب کړي. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نادیه ګل د پښتو ژبې یو تکړه سندرغاړې او ډرامه اکټریسه ده چې له کلونو راهیسې د هغې خاوند منصف مریض دی او ورته په کور پروت دی. تیر کال د نادیه ګل د خاوند په همدغه ناروغي کې خپه هم کډ شوه او همدا نادیه ګل ده چې د غره په شان ورته ولاړه ده او د خپل خاوند خدمت کوي او هغه به مو اورېدلي وي چې د نیکې ښځې دعا د خاوند تقدیر بدلوي. نو چاته چې هم د نادیه ګل غونې وفاداره ښځه نصیب شوي وي نو دا له کوم غټ نعمت څخه کمه نه ده. ملګرو له څه مودې راهیسې په نادیه ګل پسې مختلف قسمه خلک ویډیوګانې جوړوي او په سوشل میډیا ورپسې مختلف قسمه پراپګنډې او پوسټونه کوي. پرون مې یو پوسټ وکتل چې په هغې کې لیکل شوي وو چې نادیه ګل خپل خاوند د ناروغي په حالات کې پرېښود، خو نه داسې نه ده. نادیه ګل یو تکړه وفاداره ښځه ده چې همیشه د خپل خاوند تر څنګ ولاړه وي او همیشه یې د خپل خاوند خدمت کړی دی او له هغه سره یې مرسته کړې ده. الله دې نور هم نادیه ګل ته همت ورکړي چې د خپل خاوند خدمت وکړي او د الله تعالی رضا حاصله کړي. ملګرو دا ډېره سخته وي که پیسې انسان سره څومره هم ډېرې وي خو کله چې د خاوند په کور د تفریح وځي نو دا بیا ډېره زیاته سخته وي.